پاچا او ملنګ. یو ورځ پاچا د ښار په یو طرف کې یو ملنګ ولیدی چې لګیا دی او د خپل رب سره راز و نیاز کوي. پوښتنه یې ځینې وکړه: ملنګ بابا څه کوې؟ هغه ځواب ورکړ: د خپل رب او بندګانو ترمنځ روغه جوړه کوم. پاچا ورته وویل: نو څه حالت او څه کیفیت دی؟ ملنګ ځواب ورکړ: الله جل جلاله یې مني ولې بندګان یې نه مني. یو څو زمانه وروسته پاچا هدیرې ته لاړ. څه ګوري چې دا ځل ملنګ بابا په هدیره کې د خپل رب سره راز و نیاز کوي. پوښتنه یې ځینې وکړه: ملنګ بابا دلته څه کوې؟ ملنګ ځواب ورکړ: د خپل رب او بندګانو ترمنځ بیا روغه جوړه کوم. پاچا ورته وویل: نو څه حالت او کیفیت دی؟ ملنګ ځواب ورکړ: دلته یې بندګان مني ولې الله جل جلاله یې نه مني. یعنی هلته چې کوم خلک ژوندي ول له خدایه نه ډارېدل، لمونځونه یې نه کول، د ګناهونو بخښنه یې نه غوښتله، صدقه یې نه ورکوله، توبه یې نه ویستله، هلته رب منله. اوس دلته دوی ډېرې چیغې وهي چې ربه موږ بیرته دنیا ته ولېږه، موږ لمونځونه کوو، صدقه ورکوو او نیک عملونه کوو، خو اوس یې ورسره رب العالمین نه مني. مشى الدهر ينساك، لاني من اللي عاشراك المصالح. دوستانو دوباره راتګ دنیا ته نشته. راځئ چې له دې طلایي موقع نه ښه استفاده وکړو او د خپل رب جل جلاله سره په ژوندانه کې روغه وکړو او هغه راضي کړو. یا رب ته مو آخره خاتمه په ایمان کړي. آمین یا رب العالمین.